سلامونه ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. د نن ورځې خپرونه مو د هېواد آبادۍ یا هم په هېواد کې چې پروژې روانې دي د همدغه پروژې یوه برخې ته ځانګړې کړې ده، هم د ښایسته کابل د کابل باګرامي ولسوالۍ د چارې بودخاک او یا هم د سید جمال الدین ترمنځ کوم هغه سړک چې ډېر وخت تقریبا په تېرو 20 کلونو کې دولت غوښتل چې دغه سړک تېر سي، خو هغه وخت چا اجازه نه ورته ورکوله دغه سړک ته چا څوک نه پرېښودل تر څو دغه سړک په صحیح طریقه یا په منظمه طریقه تېر سي. ځکه په هغه دا نقشه ډېره پخوانۍ نقشه وه. هغه د سړک چې کوم مسې تېرېده سړک ډېر لوی سړک و، 4 سرکه یا هم 80 متره عرض لري. دغه سړک په تقریبا چې له دغه چارې نه تر سید جمال الدین شروع کېده په دغه ساحه کې تقریبا په لسګونو کورونه داسې وو چې سړک په منځ کې ولاړ وو. د نوي حکومت د ښاروالۍ ټیم راغی، هغه کسان یا هغه کورونه هغوی ته یو اعلان وکړو چې تر څو تاسو دغه سیمه پرېږدئ، دغه د دولت یو زړه پخوانۍ نقشه ده، تر څو دغه پروژه موږ تطبیق کړو. د هغې نه یو څو ورځې وروسته ښاروالۍ ټیم راغی، پروژه یې شروع کړه او بالاخره اوس دې ته برابره ده چې عملاً ورباندې کار شروع کی او پوخ کی، خو کارونه د یخي هوا له وجې ځنډېدلي دي ځکه چې په دغه یخه هوا کې سیمټ چندانې ښه کار نه کوي، ښه جوش نه کوي، د همدغې له وجې کارونه درېدلي دي. دغه سړک د کابل د نورو سیمو په پرتله یو لویه پروژه ده چې ارزان قیمت یا چارې بودخاک او سید جمال الدین سره وصل کړي. ډېرې د نه وي چې سید جمال الدین شهرک د کابل د نورو شهرکونو په نسبت یو پاک او صفا آب و هوا لري. د غره په لمن کې پروت ده، په څنګ کې داود شهرک، همدارنګه بلوزیو شهرک، همدغه ډېری کسان یا ټول کسان په همدغه لاره باندې تګ و راتګ کوي. دوی مخکې یو پرې سړک د چارې او د سید جمال الدین ترمنځ د تېر ده چې ډېری وخت لاره بند دی، په ساعتو باندې لاره بند دی، یو خوا نه موټر لاړ سي بیا بلې خوا نه راځي یا بیا بلې خوا نه لاړ سي بیا بلې خوا نه لاړ سي. هسې د دولتزیو شهرک په کوڅو کې موټر ځي بیا د کابل کمپلیکس سره یو ځای کېږي. خو د نوي حکومت وکولی شو چې دغه سړک عملاً کار پرې شروع کړي تر څو دغه خلک په اسانۍ سره تګ و راتګ وکړي. خو ویل کېږي چې دغه پروژه تقریبا د 20 یا د 30 کلو وړاندې خبره ده چې خلکو یې مخه نیولې وه یا دولت ته اجازه نه ورکول کېده یا چا نه ورته ورکوله تر څو دغه پروژه تطبیق کړي. خو الحمدلله اوس دغه سړک چې تاسې په ویډیو کې ګورئ 4 سرکه ده او سید جمال الدین شهرک، همدارنګه داود شهرک، دولتزیو شهرک یې د چارې بودخاک سره وصل کړي دي. ډېری وخت د همدغه درې سرکه له وجې مخکې اصلا چارې خو باید 4 سرکه اوسي، مخکې 4 سرکه نه وو، 3 سرکونه یو هغه سرک چې د چارې څخه کارتینا بله ښار ته غځېدلی سرک ده چې کسان ښار ته تګ و راتګ او بېرته خپلو کورونو ته تګ راتګ کوي. همدارنګه یو بل سرک د همدغې چارې نه د کابل ارزان قیمت یا پله ته لاړله چې خلک ورباندې تګ و راتګ کوي، یا هم همدارنګه جلال آباد ښار ته د مهیپر په لاره تګ و راتګ کوي. یو بل مهم سرک چې کابل جلال آباد سره وصل کوي هغه هم د سپرې په لاره د سارک د شیرزادو او سرخود د سرکې سره وصل کوي، هغه هم د بودخاک د خاک جبار په لاره باندې عمومي سرک ده. همدغه سرکونه ټول د همدغې چارې نه لاړ دي. یو 4 سرک پاتې و، هغه اوس د نوي دولت له خوا نه د چارې بودخاک او همدارنګه د سید جمال الدین سره وصل کړی ده. دغه کار به په نږدې راتلونکي کې له خیره موږ او تاسو د دې شاهدان اوسو چې دغه سرک عملاً ګټې اخیستنې ته وسپارل سي، لکه د ښار یا د هېواد په بېلابېلو برخو کې چې سرکونه بند وو اجازه نه ورته ورکول کېده. دا اوس د امنیت سرک در واخلئ چې ډېری وخت داسې وو چې اجازه نه ورکول کېده د ښاروالۍ ته یا دولت ته چې د خلکو له خوا نه د زورواکو له خوا نه، ځکه د دولت د حمایت به دوی نه کاوه چې تر څو سرک تېر کړي. اوس عملاً ګټې اخیستنې ته سپارل شوی ده. همدارنګه خلک په اسانه کولی شي تګ و راتګ وکړي. انشاءالله دغه سړک هم د ډېری ځوانانو لپاره، د ډېری هغه کسان چې وظیفې لري، هغه کسان چې تګ و راتګ پرې کوي، هغه کسان چې مختلفو یا شخصي او یا هم داسې کاروبارونو ته پرې ځي، دوی باندې مناوخته کېدله او چارې به بنده وه. همدارنګه د همدغې چارې له وجې به 2 او 3 چارې هم
بندېدله. نو د همدغه مشکل هم حل سي. د خلکو په خپل ټیم به هغه کسان چې پوهنتونونو ته ځي، هغه نوي ځوانان چې مکتبونو ته ځي، دوی به په خپل ټیم مکتبونو ته، همدارنګه پوهنتونونو ته، هغه کسان چې شخصي کاروبار لري هغوی به شخصي کاروبار ته په اسانه کولی سي تګ و راتګ وکړي. ځکه چې ډېری مکتبونه، پوهنتونونه د ښار په مختلفو سیمو کې دي، همدارنګه په ارزان قیمت کې دي. هغه کسان چې هلته ساجه معلودین کې اوسي، هلته داسې مکتبونه نشته، یا د اول شهرک کې اوسي هلته داسې مکتبونه نشته. هر یو فامیل د خپل بچیانو لپاره یا د خپل اولاد لپاره یو رکشا یا همدارنګه یو ټکسي در بس کړې ده. د میاشتې ورته 6,000 اووه یا 13,000 روپۍ روپۍ ورکوي تر څو هغه خپل کوچنیان مکتب ته یوسي یا بیرته یې کور ته راوړي. نو د دغه سړک په جوړولو سره به دوی دغه خلک وکولی شي چې په اسانه باندې هغه مصرفونه چې 10 کې د 5 ته به راسي، هغه چا چې په 15,000 مصرف کوو په خپلو کوچنیانو باندې، هغه به تقریبا په 1000 د میاشتې په دربس، ټکسي یا رکشا کې وکولی شي، په اسانه به تګ و راتګ وکولی شي. هغه پروژې چې د دولت لخوا نه جوړېږي یا هم خلکو ته د ګټې اخیستنې لپاره سپارل کېږي، دا هغو کې څو مهم شیان دي چې هغه ضرور دي. هغه کوم بار چې د ښاروالۍ لخوا نه ټکس غټو موټرونو ته ورکول شوی دی یا درندو موټرو ته ورکول شوی دی، تر څو دوی هغه کوم اندازه بار چې د یو ځای نه بل ځای ته وړي، له ښاروالۍ څخه غوښتنه دغه ده یا د دولت څخه غوښتنه دغه ده چې دغه دوی باندې تطبیق کړي، چې یو څو نفر باندې تطبیق کړي، نور یې په خپله ټول تطبیق کوي. چې په هغه سړکونه جوړېږي باید درانده بارونه دوی باندې ورباندې ونیسي. که خدای نخواسته دوی یو سړک تازه جوړ کړي، یو میاشت یا 2 میاشتې ورباندې ولګېږي، که یو سړک تر 500 کلونو پورې کار کړي، که چېرې درانده بارونه پر ویوړل شي تر 2 یا 3 کلونو پورې کار نشي کولی. ځکه زموږ هېواد هم همدغسې بېوزله او غریب هېواد ده. موږ باید د خپل هېواد د خپل راتلونکی په نظر کې ونیسو، لکه څرنګه چې خپل کور، خپله کوټه، خپله حویلي موږ په هره برخه کې ورته پام کوو، په پاکوالي کې، همدارنګه د شنو ونو، همدا نیالوي یا یې کرو او هغه شیان، کثافات، پلاستیک او څه دي چې هغه محیط خرابوي، همدارنګه هغه سیمه چټله کوي. نو هغې ته باید موږ پاملرنه وکړو. همدارنګه که یو څوک، یو ورور یا یو کوچنی یا یو مشر، یو څوک یو کثافات د سړک په غاړه خطا کړي، هغو ته باید د ښه د ورورۍ یا د ښه د انسانیت فضا کې ووایو چې دغه شیان د دولت د دغو شیانو لپاره یو کثافتدانیان ایښي دي. دغه شیان که څوک په موټر کې خوري یا په دوکان کې خوري یا د سړک په سر خوري، روی یې کړئ، په رشتې کې واچوئ، کثافتداني کې واچوئ. په دغې برخې ته ډېره اړینه موضوع ده، دغې ته باید موږ توجه وکړو. او هغه کورونه چې د سړک تر نږدې دي یا د عمومي سړک په سر باندې واقع دي، د هغو څخه هم غوښتنه دغه ده چې خپل کوچنیانو ته هر وخت لارښوونه کوي چې په سړک باندې تګ و راتګ په وخت کې ډېر احتیاط دې کوي. او همدارنګه د کورونو یا د پلارانو څخه مو دغه غوښتنه ده چې دوی په سړک باندې د ښاروالۍ په اجازې دوی باید جمپونه جوړ کړي، چې ډېری وخت دغه جمپونه د سړک د ورانولو لامل ګرځي. د دغه سړک چارې عملاً ولاړې دي. نو انشاءالله په نوي کال کې یا راتلونکو هفتو کې دغه سړک کارونه شروع کېږي. انشاءالله چې ډېری کسان هم ورکې مصروفه سي، ډېری کسان به ترېنه ګټه اخلي، او همدارنګه په ډېر کم وخت کې یا په ډېر لنډ وخت کې به موږ تاسو د دې شاهدان اوسو چې خلک پرې آزاد تګ و راتګ کولی سي. هغه شاګردان، هغه محصلین چې خپل ټیم باندې درسونو ته نشي رسېدلی او د چارې ترمنځ او یا د دغو چارېو ترمنځ، چارې بودخاک، چارې دو، چارې ماموریت، د دغو ترمنځ ډېری وخت بیروبار یا هم د چارې بودخاک یا همدغه درې سرکه له لوري را پیدا کېږي. نو انشاءالله په نږدې راتلونکو ورځو کې پرې کار شروع کېږي او د دغه کار لپاره دولت خاصه بودیجه هم ځانګړې کړې ده. باید وویل شي چې دغه د کابل په ټوله سیمه کې یا په ټول کابل کې دا تر ټولو لوی پروژه ده چې دولت ورته ځانګړې پاملرنه کړې ده، او هغه موانع چې ګرځېدلې هغه کورونه وو. په دغه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې باید موږ تاسو ټول شاهدان یو چې دغه سړک عملاً ګټې اخیستنې ته وسپارل سي او کارونه پرې شروع سي. نو هغه کسان چې د بیارغونې لپاره د هېواد لپاره کوششونه کوي او هغه بندې لارې خلاصوي، هېواد سره کومک کوي په هر سایډ کې، موږ او تاسو باید د هغوی تر څنګ ودرېږو، موږ او تاسو باید د هغوی حمایه کړو تر څو هغوی هغه پروژې عملي کړي. په پروژو کې زموږ او ستاسو ګټه ده. که چیرې موږ د خپلو هېوادوالو یا زموږ خپلو د مشرانو د ملاتړ ونه کړو، نو موږ هېڅکله پرمختګ نشو کولی. له
خلکو څخه مې هیله ده چې دا نوې پروژې جوړېږي دوی سره د دولت سره دوی تر شا ودرېږي له دوی سره کومک وکړي او له چلوونکو څخه مې یوه خاصه هیله ده چې دوی د سړک چې هغه کوم بار د ښاروالۍ لخوا نه دوی ته ټاکل شوی د هغې نه باید دوی زیاتی ونه کړي سړک باید په نظر کې ونیسي زموږ هېواد ډېر وروسته پاتې هېواد ده تر څو موږ د نړیوالو سره سیال شو ګرانو لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې د هېواد د ابادۍ تر نامه لاندې تاسو ته ما وړاندې کړه د همدغه رنګه د معلوماتي ویډیوګانو لپاره یا همدغه رنګه د ابادۍ د خبرونو لپاره د هېواد د سوکالۍ د هېواد د پرمختګ د ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای تعالی سپارم